سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ چینل ته. نن به مونږه د چرګ نه یو شین کړای جوړو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزیدار او خوندور کړي چل به یې زده کړئ. په دې کې به زمونږه یو څو څیزونو ته ضرورت وي چې په هغې کې اول نیمه پیاله تیل یعنې غوړي، یو دانه پرېک شوی پیاز، یوه وړه قاشوغه ټکېدلې اوږه، یوه وړه قاشوغه ټکېدلی شین مرچکی، یوه وړه قاشوغه ټکېدلی ادرک، تقریبا 1.5 کیلو چرګ، یوه پیاله ماسته، یوه غټه قاشوغه ګرمه مساله، یوه وړه قاشوغه وچه دڼیا، یوه وړه قاشوغه مالګه، دوه غټې قاشوغې د لیمو اوبه، دوه سره وچ مرچکي، یوه وړه قاشوغه ملخوزې یعنې میتي، یو بنډل شنه دڼیا، یو شیمله مرچکی یعنې غټ مرچکی او یو شین تریخ مرچکی. اول به نیمه پیاله تیل تاوده کړو. بیا به پکې پیاز ور واچو. او سر به پې کېږدو چې پیاز لږ نرم شي. پیاز اوس نرم شول. اوس به ورته دا ټکېدلي ادرک، اوږه او مرچکی ور واچو. لږ به یې حل کړو او پرېږ به یې دو چې لږ سره شي. اوس به دې سره شوي پیازو ته چرګ ور واچو او ښه به یې ولړو. سر به پې کېږدو چې چرګ لږ رنګ بدل کړي. د چرګ رنګ بدل شو. اوس به پکې نیم ماسته ور واچو او وبه یې لړو. پرېږ به یې دو چې د مستو اوبه وچې شي.
مستو اوبه وچې شوې. اوس به ورته ګرمه مساله، وچه دنیا او مالګه ور واچو. لږ به یې مسالو کې سور کو او پاتې شوي ماسته به ورته ور واچو. چرګ به سور کېدو ته پرېږدو. دا شنه دانیا، شمله مرچکې او تریخ مرچکې سره د یو پیاله اوبو به په مکسر کې مکس کو. چرګ ښه سور شوی دی. اوس به ورته دا شینکۍ، د لیمو اوبه او ملخوزې یعنی میتي ور واچو. وبه یې لړو او سر به پې کېږدو. لس منټه پس به دغسې ښکاري. لږ به یې ولړو. بیا به ورته ادرک، سره مرچکي او شنه دنیا ور واچو. او سر به پې کېږدو چې پاخه شي. اخر کې به ورته بیا یوه قاشوغه د لیمو اوبه ور واچو او دم ته به یې کېږدو د 10 منټو دپاره په کم اور. اوس به دغسې ښکاري. غوړي د قورمې نه جدا شوي دي، یعنی کړی تیار شو. اوس تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب یې کړئ. ښه خوراک درته غواړم. د الله په امان.